امرالله صالح تازه بیا د پاکستان په اړه څه وویل؟ د افغانستان وسایل او تجهیزات پاکستان ته په کوم نوم وړي دي؟ د دې هر څه لپاره ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او زنګوله یې روښانه کړئ. د افغانستان د بیواکه شوي ولسمشر محمد اشرف غني لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي دي چې پاکستان ته افغانستان خپله سیمه ښکاري او په شدت سره یې د غنیمت او خپل حق په نوم قیمتي وسلې او محاربوي زرې پاکستان ته لیږدوي. صالح تور لګوي چې د طالبانو دستګاه پاکستان ته د لوبو له یوه شي وراخوا څه ارزښت نه لري. نوموړی په راتلونکي کې په دې اړه د بحث خبر ورکوي چې ولې ټولو نړیوالو سازمانونو او له هغې ډلې ناټو د افغانستان په جګړه کې د پاکستان د پوځ په رول سترګې پټې کړې دي. امرالله صالح له مشخصو جزئیاتو پرته لوی تبلیغاتي دستګاوې د عامه ذهنونو په انحراف تورنوي او وایي چې د کوچنیو او بوختونکو موضوعاتو له ګرمولو سره یې له ژورو مسایلو د خلکو د پام اړولو هڅې کړې دي. صالح په ورته وخت کې وایي چې طالبان ځان د میدان ګټونکي ګڼي او خپل ظلم او تعصب ته یې زور ورکړی، خو دا وضعیت به ژر پای ته ورسیږي. طالبانو د نوموړي څرګندونو ته غبرګون بیا نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې پاکستان ته په پراخه او پلان شوې کچه د وسلو او تجهیزاتو قاچاق رد کړی دی. ډیره مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیده. دا هم د امرالله صالح تازه خبرې د پاکستان په اړه وې چې تاسو په دې ویډیو کې ولیدل. د نورو ویډیوګانو لپاره مو چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا یو بلې ویډیو د خدای په امان خبر.